بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، هیله ده چې روغ به یاست. دا چې نن نړۍ د یو ډیر لوی چلنج یا ستونزې سره مخ ده چې هغه د کرونا یا کووید 19 ناروغي یا وایروس دی. نو نن تاسو ته پوره او کامل معلومات د دې ناروغي په اړه وړاندې کوم. دلته به تاسو ته وښایم چې باید موږ او تاسو څه مراعات کړو، څه وخورو، پر کومو کسانو ډیر اغیز کوي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، اسلامي لارښوونې څه دي، او د انتقالېدلو د لاملونو په اړه درته مکمل معلومات وړاندې کوم. لومړی د کرونا په اړه لازمي لارښوونې. اول، لاسونه مو د میکروب ضد دوا ووهئ. دوهم، کله چې بیرون ته ځئ نو خوله پټئ یا ماسک وکاروئ. دریم، له نورو ملګرو سره مو د لاس روغبړ مه کوئ. څلورم، له ټولو وګړو څخه مناسب واټن چې 1.5 متره یا 1.5 متر دی مراعات کړئ. پنځم، د بل چا له بدن، کالو او نورو ځایونو څخه هیڅ کله ځانونه مه نښلوئ. شپږم، په ورځ کې مو څو ځله لاسونه په شامپو یا مناسب صابون د 20 ثانیو لپاره پریمنځئ او چاپیریال مو په مکمله توګه پاک وساتئ. اووم، د ټوخي یا پرنجېدلو په وخت کې هیڅ کله لاسونه مخ او خولې ته مه نیسئ، بلکې کاغذي لاس پاک یا بل لازم څه خولې ته ونیسئ او یا هم د لاس مړوند د کالو برخه خولې ته ونیسئ. اتم، کوم څه چې مو د پرنجېدلو په وخت کې خولې ته نیولي وي هغه سره ټول او اشغالدانۍ ته یې واچوئ. نهم، که مو په بدن کې سستي، د بدن درد، د ستوني درد، تبه او یا ټوخي علامې احساس کړلې نو سمدستي مربوطه مسؤلې شبکې سره اړیکه ونیسئ. لسم، خدای مه کړه که په دې ناروغۍ اخته شوئ نو د ملګرو او کورنۍ له غړو څخه واټن ونیسئ او په لازم ځای او شرایطو کې ځانونه څارملنه یا قرنطین کړئ او یا هم روغتون ته ځانونه ورسوئ. 11، د ناروغۍ د مبتلا په وخت کې د ویټامین سي لکه مالټو، کینو، نارنج او نور د دې کورنۍ له میوو څخه میوې وخورئ. 12، ګړې ګوړې ته له ورتګ څخه ډډه وکړئ. 14، که مو په کورنۍ کې څه سامان ته اړتیا شوه نو د راوړلو لپاره کوښښ وکړئ چې د کور څخه یو تن د شیانو د راوړلو لپاره ولېږئ. 14، که ناروغ یاست له بل چا سره فزیکي کردار مه کوئ. 15، په کومو ځایونو چې مو لاسونه ډیر لګیږي لکه کړکۍ، د دروازې لاستئ، د میز لاستئ او نورو ځایونو دا ټول د میکروب ضد دوا په واسطه پریمنځئ. 16، ورزشي او نورو د راټولېدونو ځایونو ته مه ځئ. د کرونا نښې او علامې. په بدن کې د ځینې غړو د اخته کېدلو سلنې یا فیصدۍ په لاندې ډول دي. لومړی 98% تبه، دوهم 68% ټوخی، دریم 44% د بدن د غړو په درد کېدل او بېحالي، څلورم 27% د بلغمو تولیدېدل، پنځم 8% د سر درد، شپږم 5% وینه لرونکی بلغم، اووم 3% اسهال کېدل، اتم 55% نفس تنګي کېدل. د کرونا په اړه اسلامي لارښوونې. لومړی، پاک ګرځه، پاک خواړه وخوره او پاکې جامې واغونده. له حرامو، له فحشاو او له نارواو څخه ځان وساته. دوهم، استغفار ډیر ولولئ. دریم، ځانګړې دعاګانې ولولئ. څلورم، ذکرونه ډیر کړئ. پنځم، له ګناهونو څخه ځان وژغورئ او د پروردګار دربار ته پناه یوسئ. څوک نیسي؟ اول، کمزوري او ضعیفه خلک ډیر نیسي. دوهم، د ډیر وخت لرونکي کسان ډیر نیسي. دریم، مریض کسان نیولو امکانات ډیر دي. څلورم، ځوانان او کوچنیان نیسي خو د جوړېدلو امکانات یې ډیر دي. د انتقالېدلو لاملونه. لومړی، د حیواناتو څخه انسانانو ته. دوهم، د انسان څخه انسان ته.